شیخ اوس چې جنات قوي شول او دا د انسانانو سره چې بد دغم لري چې بغض او کینې لري ولې پې حملې نه کوي چې بس هر کوڅه په ګالۍ کې راسملولې او بس لغت یې سوکانو دا ولې نه کوي دا څه وجه ده؟ شیخ صاحب د دې وجه دا ده یو چې عام طور باندې د انسانانو الله حفاظت کوي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه يحفظونه من امر الله او دویمه خبره ده انسان خپل ذکر اسکار دی دغه وجه باندې حفاظت کوي. دلته بیا دا سوال پیدا کیږي چې کله انسان اسکار نه کوي ذکر نه کوي عام طور باندې معاشره ګورو لپاره خلک بیا ولې چې نم نه کوي نو جواب دار چې دا لازم نه راشي یو ذات قوي او بل ذات ضعیف او د خامخه عملو غوي قوي دی مانم قوي دی مثال تاسو هم قوي دی په لار رواني وخت رواني خو ضرور خو نه چې هغه د خپل قوت نه غلطه فایده وایي نو جن سره دی چې قوي دی خو دې قوت سره دا لازم نه چې خامخه انسان باندې عملو کی او دا ضرور مثال ته گاډي کې ناس یو ځکه اوخره روان او ستاسو گاډي را منډه کی نو سره دی چې قوت بکشتا او دا غي باوجود انسان مثال او شری ستاسو په گاډي باندې حمله نه کوي او چې کله کوي نو بیا کولم شي چې کله وته دروازې کولوي د انسان طرف. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.